بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تر اوسه موږ اکسل کې په فیل پراپرټیانو باندې خبرې کړې کنه. نن بیا راځو فیل پراپرټیانو کې به لوک اف وایي سو. اوس بیا راځم زه اکسس پروګرام راخلاصوم. له اکسس څخه وروسته راځم ورته نوې بلانک ډیټابیس او نوم مثال ورکړم چې د ام پی په نامه ټیبل راته جوړ کړ ډیټابیس او دا هم کلوز. اوس راځو دا به خې کلوزوم. ورته یو نوې ټیبل راته جوړ کړم د امپلای لپاره جوړم امپلای آی ډي اټ نمبر وکم مثال امپلای نیم د کارمن نوم او مثال ورته لیکن جاب وظیفه چې ده له ورته مثال ورته لیکن سی فون نمبر چې د نمبر بدل توي او همدارنګه مثال ورته لیکن سی پروینس یعنی د کوم یو ولایت مثال د فاخر کې ورته لیکن مثال سالری د دې معاش څومره ده سو او د ورته لیکن سی پروینس دا مې ورته ولیکو. اوس راځم دا ذکر کوم کنټرول اس د ام پی په نامه د امپلای په نامه کنټرول اس دا هم ورته نو کوم دا به تر سبا پورې بیا ورته نو کوو صحیح سو سبا یې بله ورځ پرې کې غږیږو. اوس راځو ام پی کله چې ام پی ته راغلم اوس مې دا ټیبل جوړ کړو. زه به ورته ولیکم چې خالد یو کارمن چې د خالد په نامه ده جاب وظیفه چې ده ټیچر ده. اوس دا ټیچر به مې خپله ورته لیکو که نه. که غواړې چې مثال دلته د دا ټیچر تا ته ضرورت نه شي ویلي کې دلته باید لیست شکل سره راسي نو دا به ورته جوړو. او مثال فون ته راځو ورته چې مثال دغه فون نمبر ده د هغه وروسته سالري چې د مثال څومره سالري اخلي دلته ورته ولیکه چې 3000 افغانۍ چې د مثال معاش اخلي. پروینس د کوم ولایت ده دا به هم تاسو به نه ورته لیکئ چې دا چې د مثال ورته لیکئ چې غزني ده یا مثال کابل ده نو دلته هم باید لیسي. یوه خبر خو ګورئ موږ دلته کړې وه چې رایټ کلیک وکړه ډیزاین ته راسو دا هم په چیش کې نیول دلته ګورئ په ډیټا ټایپ کې په لوکاپ ویزر کې نیول که نه هلته هم لیست ورته جوړولی شو. مثال خبرې زه اوس راځم دلته بیا ورته لیکم چې مثال چې ورته لیکم دلته ورته لیکم چې جاب اوس به فقط په دې باندې تمرین وکړو. اوس دلته ورته چې لوکاپ ویزر ټکه له هغه وروسته هم دلته آی ویل ټایپ ته انتخابول له هغه وروسته به راتلو مثال دلته ورته ولیکه چې غزني صحیح مثال غزني مې بخیر سره دلته ورته ولیکم مثال ټیچر او شغال مغال نفجد اینجا نوشته میکنیم ټیچر دکتر نوشته میکنیم وز نوشته کولی وروسته بیا ورته ولیکه چې مثال منیجر له منیجر څخه وروسته بیا ورته مثال ډرایور مې ورته نوشته کړو دا مې ورته نوشته کړو له وروسته نیکسټ که دا هم فینش که. اوس که چېرته دا ذخیره کړو مخته یې ولې نه ښیي دا څه وایي کنټرول اس د جوب بیرته هغه ته وغوښتل د شورټ ټکس ته چې شته و شورټ ټکس ته نو خیر اجازه ده زه ګوره دا لرې کومه دا ورته ډیلیټ که. اوس پروینس ته راځو دا هم ورته ډیلیټ کوم او دا هم مثال ورته راځم ورته لیکم چې پروینس. اوس دا لوکاپ کې ورته نیسو لوکاپ ویزر کې د هغه وروسته آی ویل ټایپ نو دلته ورته لیکم چې مثال چی یو ورته لیکم چې ټیچر ده بل ورته لیکم چې منیجر ده او بل ورته لیکم چې انجینر ده او دلته ورته لیکم چې مثال دا ډرایور ده. دا مې ورته ولیکو له وروسته نیکسټ او دا هم فینش. اوس کنټرول اس کنټرول ډبلیو اوس برابر سو راسه کله چې مثال پروینس ته راسي دلته اوس ګورو ټیچر او منیجر هلته نه دی راغلی خو دا باید موږ له دې اوس بله طریقه چې ده دا لوکاپ ویزر څخه کوو صحیح سو اجازه ده راځئ مثال دا بېرته ورته ډیلیټوم او دا هم ورته ایس کومه تاسو به دلته ورته ولیکئ چې پروینس مې ورته ولیکو او دلته شورټ ټکس انتخاب ده کنټرول اس کنټرول ډبلیو. اوس راځو تاسو به بیا راځئ دا راخلاص کړئ ټیبل ډیزاین ویو ته راسئ. ډیزاین ویو ته کله چې راغلی اوس چې که جاب کوي او که سالري پروینس اول چې د ضرورت چې د جاب د وظیفو ماته چې وخه لیست راواخله نو بیا به راسئ لوکاپ ته. تېره ورځ په جنرال کې خبرې وکړه فیل پراپرټیانو کې. اوس راځو دلته لوکاپ ته کله چې راغلی اوس دلته موږ درې شیان لرو. اول چې دا ټکس باکس ده ګورئ یو ټکس باکس لرو او بل چې دا لیست باکس لرو بل دا کامبو باکس لرو. لیست ټکس باکس خو ګورئ پیږئ دا یو ټکس باکس دی. مثال ګوره دا کنټرول ډبلیو کومه داسې ده چې ده ټکس باکس ده خپله دا نوټ پټ چې ده چې ده دا نوټ پټ پروګرام چې ده فارم ده خو دا کوم خط چې مخکې لیکو دا چې ده ټکس باکس ده سر مو خلاصېږي انشاءالله. اوس بیا په دغه ځای کې خو ټکس باکس و له وروسته بیا لیست باکس ده. لیست باکس خو در معلومېږي لیست باکس چې ده لیست باکس بیا انشاءالله هلته کله چې مثال موږ فارم ته ورسېدو اوس راځم ګوره یو فارم ډیزاین کوم له وروسته دلته موږ لیست باکس لرو ګورئ په کوم ځای کې ده دا به انشاءالله نه دلته ده
لیست باکس دا ده کلیک وکړه کله چې کلیک وکړو مثال دلته هم په یو شکل سره ګوره خپله د ډیټا ټایپ چې موږ ورکوو دا چې پلیس شکل سره خلاصېږي نه راخلاصېږي دا هم ضرورت چې مثال ډي آی ټي او سی آی ټي مې ولیکو مثال ډیل مې ولیکو او لاندې مثال بس دومره یې ورته ولیکو دا نیکسټ که او فینش که اوس ګوره دا بیرته کنټرول ډبل که مثال د فارم 1 په نامه کې بیخي دا کلوزومه اوس دا هم کلوزوم فارم راخلاص که ګوره دا څه شی دی لیست په شکل سره راولو که رانولو لیست ده لیست باکس دی ته وایي نو راځم بیرته ورته وایم چې دا راته ډیلیټ که اوس خو پلیس باندې انشاءالله سر خلاص و اوس که غواړې چې مثال راځه بیرته وروسته جاب ته به راسې له جاب څخه وروسته لوکاپ ته نو بل چې ده دریم اپشن چې ده کامبو باکس کله چې ټکس باکس او لیکس باکس سره یو ځای شي څه منځته راځي کامبو باکس کامبو باکس مثال ښه مثال درکړم هم مینو ته راځو که نه ګوره مثال زه به دا بیرته کنټرول ډبل کړم دلته به راسم مثال دې خط ته تاسو مثال یو خط د غواړئ چې مثال بولډ کوي ایټالیک یې کوي که نه نو بیا راځي مثال دغه ځای کې زده اول چې د پونټ یې چینجوو خپله دلته دا څه شی ده دا داخل کې ټکس باکس ده که نه ده خو کله چې مثال دلته کلیک وکړو لیست باکس راځي که نه نو دا هسې ده چې ده کامبو باکس ته ویل کېږي سر هم خلاصېږي انشاءالله ورډ و هغه کې هم ګورئ سر خلاص ده ټکس باکس او لیست باکس مجموعې ته کامبو باکس ویل کېږي اوس که غواړئ چې دغه جاب چې ده اوس په دغه لیست په شکل سره ولې نو بیا راځو لوکاپ ته سره دی تاسو به دلته ورته انتخاب کړئ چې کامبو باکس هم کله چې ورته انتخاب کړو بیا دلته ګوره دلته رو ریسورس کې راځي رو ریسورس کې ټایپ کې که چېرته مثال تاسو دا وظیفې په بل ټیبل کې اوس موږ بل ټیبل کې لرو نه لرو که نه نو دلته ټیبل کیری ورته انتخاب ده دلته به ورته انتخاب کړو چې والیو لیست والی لیست مرته انتخاب کړئ غوره صاحب دلته ریسورس کې به ولیکئ دلته به تاسو خپل ورته لیکئ کوم کوم وظیفې لرئ ورته یو ټیچر لرم کاما به ورکړئ کاما یې زده جدا کوي صحیح سو ټیچر مې ورته ولیکو چې بل منیجر لرم منیجر مې ورته ولیکو او بیا کاما ورکړئ مثال ورته لیکئ چې انجینر لرم بیا کاما ورکوئ له کامې څخه وروسته ورته وایئ چې مثال ډاک ټور لرم کاما مثال ورته لیکئ چې ډرایور لرم خلاص نو بس دغه کارمندان دي دا داسې ولیکو کنټرول اس کنټرول ډبل که اوس راځه دلته امفي ته سره راغلی اوس که چېرته مثال یو نفر راځي د عمر په نامه اوس وظیفې ته نسې ټي ولیکي که لیکې هم ټي ولیکه ګوره اتوماتیک ټیچر راغی که رانغی ورته ایم منیجر ته ولیکه منیجر راغی نو دغه دلته یو بټن درته راځي بیا بټن باندې کلیک وکړئ هغه کوم هغه ستاسو ورکړی ګوره دغه ټول لیست دلته درته راغی که رانغی ډاکټر انتخاب که بل نفر مثال راځي ورته چې مثال بل څوک دی بیا ورته چې مثال دا چې ده دا ډرایور ده خلاص دا خو جوړ کړو خو بیا راځو دا پریوینس ته یې کوو مثال راځم دا کنټرول ډبل کوم لرې کومې بیرته راځو ډیزاین ته ډیزاینونو ته بیا راځو پریوینس ته سره لوکاپ څخه به وروسته دلته کامبو باکس تاسو ورته انتخاب کړئ کامبو باکس باندې کلیک وکړئ دا ټیبل کیوریز د والیو لیست باندې تبدیله کړئ صحیح سو دا مو تبدیله کړه بیا دلته ورته لیکو اوس به د ولایتونو مونه زر ته وایي مثال زیات ولیکو صحیح سو اول به شروع کړو غزنی نه صحیح سو غزنی سو بل ورته لیکئ چې مثال وردګ سو وردګ نه وروسته مثال ورته لیکئ چې مثال کابل سو او ورته لیکئ چې زابل ده له وروسته بل کوم راځي مثال ننګرهار ورته لیکم ننګرهار مې ولیکو له وروسته ورته لیکم چې هرات مې ورته ولیکو هرات او بیا کامار کوم له وروسته مثال ورته ولیکم چې سمنګان مې ورته ولیکو صحیح سو بل کوم مې ورته لیکم خوست مې ورته ولیکو او بیا مثال ورته لیکم چې فنشیر مې ورته ولیکو فنشیر بیا کاما ورته لیکم له کامې څخه وروسته بل کوم یو ده زابل مې ورته لیکلی هلمند ورته ولیکه هلمند مې ورته ولیکو مثال ورته لیکم چې جوزجان ورته لیکم بیا فغمان ورته لیکم فغمان مې ورته ولیکو بیا کندوز مې ورته لیکلی کندوز مې نه ده لیکلی کندوز بل دالان لوګر مې ورته ولیکو او غور مې ورته ولیکو هغه مې لیکلی ده نور داسې لاند راښیه پکتیا مې ولیکه پکتیا او پکتیکا همدار سپیل لیک غلط ده خیر مشکل زر به ولیکو وایس یو تر شلو پورې نه کنار ورته ولیکه کنار مې ورته ولیکو بیا کمار که اجازه ده بیا وروسته فرا ورته ولیکه بس خلاص دا مې ولیکل بیا وروسته به راځو دا کنټرول اس کنټرول ډبل اوس که چېرته انفي ته راسې دا به راپورې کړې انفي ته سره کله چې مثال دلته راسه اوس دغه باندې کلیک وکړه هغه کوم ولایتونه چې تاسو ولیکل ګوره لیست دلته راغلی که نه ده راغلی دلته دغه سکرو بار وینئ دا لاندې داسې بوزه ګوره داسې درته راځي مثال دغه
دا خو مو لیکل اوس بېرته راځو ډیزاینوي ته کله چې پروینس ته راسم او لوکافیزر ته راسم خو دلته نور شیان لرو دا کوم کارونه کوي اول چې دلته دلته ګوره باونډ کالم لرو چې دې کې به وروسته وایو اول چې ګوره دلته کالم کاونټ ده اوس دا کوم نومونه چې موږ ورته ولیکل په څو کالمو کې راته ښکارول یو کالم کې ښکارول که نه سکرو بار ورکړی ورته نه دا داسې کس دا په 2 کالمو کې راته وښیه 2 کالمه ورته ولیکه له هغو وروسته دا کنټرول اس کنټرول ډب لیکه اوس کله چې مثال دلته انفي ته راځي کله چې راسې یو نفر راځي مثال ورته لیکه دا خالد ده له خالد څخه وروسته مثال دا چې دا هم ډرایور ده ډاکټر ده او ټول شمېره مثال دومره ده معاش د 6000 افغانۍ ده او څه شی ده اوس ګوره که چېرته مثال دلته کلیک وکړو څو کالمو کې راته ښیي 2 کالمو کې خو اوس مشکل څه ده زه مثال دا د خوست ده کنه مثال د کونړ ده زه کله کونړ کلیک کړم چې انتخاب سي پکتیکا انتخاب شو که انتخاب نه سوه نو ځکه چې موږ 2 کالمونه ورته انتخاب کړي دي صحیح سو د هغو وروسته به تاسو راسئ بیا پروینس ته له پروینس څخه به وروسته کله چې مثال راغلی نو دلته به تاسو بیا راسئ لوکافیزر ته لوکافیزر څخه تاسو بېرته ورته انتخاب کړئ څو کالمه کې ورته یو کالم کې صحیح سو یو کالم چې دا به ټول څنګه کې یو کالم اوس بیا دا بیخي کله زما بیرته انفي ټیبل ته داخلېږم دې ته داخل سو دغه کوم عنوان چې موږ دلته مې ورکړی دا عنوان نه لري عنوان نه لري که نه که چېرته زه مثال دغه 2 کوم که چېرته مثال 2 کالمه کوم اوس دا مې 2 کالمه کړو دلته به راسو پروینس کې به کلیک وکړو او دا به 2 کالمه کنځي بیا تاسو ته ښه ښکاره شي مثال ورته چې دا څو کالمه که 2 که کنټرول اس کنټرول ډبلیو اوس بېرته راځو دلته اوس ګوره 2 کالمه دي خو عنوان نه څنګه دي عنوان نه لري که غواړئ چې مثال دا عنوان نه ولري بیا به راځي مثال دا کلوزومه ډیزاینیو ته راځو او بیا پروینس ته له پروینس څخه وروسته لوکاپ ته سره راغلی ګورئ په دو ځای کې کالم هیډز دا فقط ورته نو ده دا ورته یس کوي خو اوس به کوم عنوان واخلي اول به غزنای واخلي مثال وردګ داسې به ټول عنوانونه واخلي لکه څنګه کنټرول ډبلیو که راځه کنټرول اس کنټرول ډبلیو اوس که چېرته مثال دلته راسو کلیک وکړه اوس ګوره دغه ورته انتخابېږي ولې ځکه دا عنوانونه شول صحیح سو په دې هر څومره چې کلیک کوم په دې باندې کلیک وکړو اتوماتیک قبول کړو که قبول نه کړو خو باسې نه د غزنای وردګ خو دا ولایتونه دي زه خپله نومونه ورکوم عنوانونه ورکوم بیا به راځې دلته پروینس کې کلیک وکړه لوکافیزر ته چې راغلی بیا به دغه غزني نه مخته دلته ورته ولیکې چې مثال پروینس دې ورته ولیکو یو وروسته کاما ورکړه بل ته هم مثال بل نوم هم ورکړه صحیح سو زه فقط دا یو ورکوم اوس کنټرول اس کنټرول ډب لیکه یو وروسته راځه کله چې مثال اوس راخلاصې دلته پروینس لیکلي که نه غزنای لیکلی ولې راغلی وردګ چیرې راغی دوهمې خانې ته راغی غزنای ولې ده ځکه چې دوه مې عنوان نه ده کالته هم پروینس ورکړي نو دواړه پروینس یې لاندې به چې راغلی نومونه به راغلي اجازه است له وروسته بیا راځو پروینس ته له پروینس څخه وروسته کله دلته رالو په کالم هیډ هم سر خلاص و کالم هیډ ده څومره اندازه دی ولري اوس 2 کالم ورته انتخاب کړی نومونه یو په بل ورغلي که نه نیم ښکارېږي که نه که ورته وایي مثال نه دلته مثال زه ورته لیکم چې 2.2 یعنې څه معنی اول کالم د 2 کالمو په اندازه که دوهم هم د 2 په اندازه که دا داسې ورته ولیکو اوس راځو ګورو دا کلم ویت کې به ورته ولیکئ د هغه وروسته کنټرول اس کنټرول ډبلیو کوم اوس تاسو راسئ دلته پروینس ته راسئ کله چې پروینس ته راغلی ګوره څه رقم چل ده یو کالم یې د څو په کلمو په اندازه کړی د 2 خو دوهم کالم چې ده اوس دلته لاندې سکروبار وینې داسې کش که بل کالم یې دلته کړی اوس ګورئ څومره ښه په مخکې په یو کالم کې ټول راوسته سکروبار راوسته اوس په 2 کې راوسته نو اسانه طریقه هر یو ستاسو ځینې ورته انتخاب وایي له وروسته بیا راځو پروینس ته کله چې پروینس ته راغلو دلته مثال تاسو ورته وایئ نه داسې مه کوه 2.0 دا بیا څنګه ورکوي معنا ورکوي اول کالم د 2 په اندازه که دوهم د 0 بیخي ما راته ښیي بیا به یې نه درته ښیي هغه تاسو بیا خپله کار کوئ صحیح سو بل لیسټرو لرو لیسټرو څه کار کوي اوس ګور راځم دلته کلیک کوم یو کالم به اوس بیخي نه راته ښیي که چېرته مثال کلیک کوو بل کالم یې څه کړو لرې کړو اوس بېرته ورته راځم پروینس ته دلته لوکافیزر ته دلته ورته نیسي مثال څه رقم یې که دا ورته لرې که 0 یې که اوس دلته ورته نیسي مثال څو کالم یې که یو کالم یې که کنټرول اس کنټرول ډبلیو اوس بېرته راځو دلته کله چې مثال راسي اوس کلیک وکړه اوس ګوره ټول په یو کالم کې راته وښودو که ونه ښودو خو څو نومونه درته راته ښیي په یو وار 3 د 4 9 د 12 14 15
14 کوي تاسو دا خو ډیر غټ لیست دلته نه خي نه نو بیا به تاسو راسي بیرته ډیزاین ته او دلته پروینس لوکاپ ته سره لې دا 14 دي دا ورته چینج کړئ څو باندې دا ورته څلور راته کوي کنټرول اس کنټرول دبل کا اوس راځه دلته کله چې مثال لري څو نه به درته کوي څلور به درته کوي لا لاندې سکرول بار باندې کاته پورته ځای بیا کول سي مثال ورته چینج کړئ بیرته راځم دا ورته چینجول سي نه مثال څومره وکړه تقریبا څو بم لیکلي تر ډیر څه هم لیکل کم هم لیکل نو زه دا تورته لیکم چې ماته 25 ولیکه صحیح سو 25 کنټرول اس کنټرول دبل اوس راځي دلته کله چې کلیک کوي کلیک وکړه ګوره 25 ټول دلته کوي 20 سکرول بار یعنی 15 تقریبا پرام لیکل دي صحیح سو ک ډیر ولیکه هغه ټول په دغه شکل سره مثال دلته نه جادو دغه څنګه ته راځي درته پورته کوي هغه تاسو بیا خپل ورولیکئ صحیح سو بیرته راځو پروینس ته پروینس څخه وروسته لوکاپ ته راځو لوکاپ ته کله سره له وروسته خرزه بده درته رانږدې کما رالی څخه مثال دلته ورته چې بیرته څو ورته ولیکه 14 ورته ولیکه بل دلته لیست ویت د لیست اندازه اوس څه ده اټو ده که چېرته زه دا ورته 2 کالمه کم کنه مثال 2 کالمه ورته انتخاب کړو کنټرول اس که کنټرول دبل که اوس دا کله سره خلاصه اوس دا په یو په بل داسې راوختي که نه دی وراختي ځکه چې خپله اټو دی کومه فاصله اوس که کالم هر څومره یو غومره درته ښي کلیک وکړه ګوره یو څه برابر سول که نه سول که دا کالم چې غټ کړي هغه بیا برابرېږي چې مثال یو په بل نه وړي ورته نه مثال کالم دې دومره یې په خپله اندازه مثال دومره اندازه ورته انتخاب کړه خو دلته بیا اندازه د خپله ولري څومره اندازه پروینس ته راسي لوکاپ ته کله سره رالی دلته لیست ویټ چې د اټو انتخاب ده دا ورته چې مثال څو کالمه دي 2 کالمه دي ورته اندازه هم 2 که 2 مې ورته ولیکو کنټرول اس کنټرول دبل که د هغه وروسته راځئ انفي ته راسه اوس که چېرته کلیک وکړو اوس به ګوره ځان ته لیست بیا راته ښیي که به یې نه راته ښیي دا هم کنټرول دبل او ډیزاین ته راځو له وروسته بیا دلته پروینس له پروینس څخه لوکاپ ته راځو له لوکاپ څخه وروسته دلته لیمیټ ټو لیست لرو اوس داسې ولایت ستاسو دوی کې موږ تغیرات نه راوړي نه مې نشته کړی کوم یو نه ده نشته کړی بامیان هم نه ده نشته کړی ګوره بامیان نشته بامیان ورته ولیکم انټر که دا څنګه کو قبول یې کو اوس که چېرته مثال دلته ورته ولیکه چې بامیان دلته راسه ګوره بامیان دلته ورته چیرې ده بامیان یې قبول کو دلته کې نه کو قبول خو که غواړې چې نه قبلوي نو بیا به راځې ډیزاین ته کله چې ډیزاین ته رالی او پروینس ته به راسې له پروینس څخه لوکاپ ته چې رالی دلته لیمیټ ټو لیست دا یس دا به نو ده ورته یس به کې کنټرول اس کنټرول دبل کله چې کنټرول دبل کو له وروسته راسه کله چې مثال ته ورته لیکې بل کوم یو نه ده ورته کندهار ته لیکم کندهار ته لیکم انټر که تا ته څه وایي اجازه نشته خو دلته ولې اجازه نه راکوي دا باید موږ ته یو پیغام راکړي چې مثال که غواړې چې ورته اډ که باید اډ سي او که یس نو کلیک نو نه دی کوي که نه نه دی قبلوي نو بیا به ډیزاین ته راسئ موږ په ډیزاین کې دلته ګورئ بل اپشن لرو لوکاپ ته سره دلته لیمیټ ایډیټ چې ده په بخښنې سره دلته الاو والیو ایډیټ چې ده دا ورته څه رقم ده نو ده دا به هم یس کوي ګورئ دا به ورته یس کوي کنټرول اس کنټرول دبل به کوي د هغه وروسته کله چې مثال دلته ورته لیکو ورته دلته زه څه شي اضافه کوم کندهار اضافه کوم کندهار انټر که اوس تاسو ته مثال اضافه کوي دا خو نسته پلیس کې خو تی غواړې چې اضافه کړې اضافه کوو یس کلیک که نه اضافه کوو په نو باندې کلیک وکړه دا نه اضافه کوي مجبوره دی چې یو ورته انتخاب کړي سر هم خلاصېږي انشاءالله بل بیا راځو دې باندې رایټ کلیک او ډیزاین ته کله سره راغلم ورته پریفرنس ته لوکاپ ته سره راغلو دلته چې دا الاو ملټیپل والی لرو دا څه کار کوي ډرایور سیده ډرایور خو له غزني نه مثال کابل ته له کابل نه کندهار ته دا چلیږي که نه چلیږي نو اوس دلته دا بندومه در اخلاصومه دلته موږ یو نفر راغی دی سلیم په نامه صحیح سو دا څه ده دا ورته چې ډرایور ده څومره معاش اخلي 4000 افغانۍ معاش اخلي فون نمبر مې 4000 ورته ولیکو دلته معاش ورته لیکم چې مثال څومره ده 6000 افغانۍ معاش 2000 افغانۍ ورته ولیکو اوس دا باید زه داسې وکړم چې دا کندهار ته چلیږي او کابل د غزني ته ورداګو ته چلیږي نو دلته دغه په پروینس کې د باید 3 ولایتونه ورته انتخاب کړه اوس که چېرته دلته ورته رسم څو ولایتونه مخکې کولی شي انتخاب کړو زابل راځي او که ورداګ ورته انتخاب کړم فقط ورداګ راځي که غواړې چې نه څو ولایتونه دي دې ته انتخاب شي نو بیا به راځي کله چې انشاءالله ورته کلوزولو وروسته به تاسو ډیزاینیو ته راسئ او پروینس لوکاپ ته به راسئ لوکاپ څخه به وروسته دلته الاو والیو
په بخښنې سره الاو ملټیپل والیو په دا به یس کې کله یس کو خو یو خبر د ګوري استاد ته دا پیغام درکې دا چې ریس کو بیا بیرته انډو کولای نه سي صحیح سو دا به ورته یس کې کله د سیس کو سره راځي بیرته تر راځي کړی مثال تراله اوس راځه دا نفر چې کلیک وکړه ګوره دغه ټیکمر علامه ور کړی کنه در کړی ورته یو ورداګو ته چې دا ډیر بل خوسته زی او بل چې دا لوګر ته زی وکي که څو ولایتونه ورته انتخاب سو درې ولایتونه ورته انتخاب ګوره کالم غټ کده چې خیال درته خي سر خو خلاص ان شاء الله مشکل خو نه بس ده نو دا و چې شي لوک اپ فیزا لوکاپ وسایسو او د فیل پراپرټیز په دې کې مشکل نه ان شاء الله نو دا کوم درسونه مسوي دا به تاسو ټول په دغه شکل سره تکرار کړئ او ټیبل ورته جوړ کړئ د امپلای کارمندان سټوډنټ لپاره ټول داسې تمرین پوکې دام کارخانه کې دی ورس ان شاء الله کله انسان مخ ته ځو فارمونه راځي کېرانه راځي پیغو کوي بیا زیات کارخانه کې صحیح سو کوم سوال پښتنه خو نه لري